د خبرونو سرټکی په هیواد کې د حقوقي او حکومي اشخاصو پر عوایدو مالیه 10% راکمېدل. په 1415 لمریز کال کې په افغانستان کې تر کش لاندې ځمکې 10% زیاتوالی او د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچونه زیاتېدل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنوونکو د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه چنګاښ میاشتې 21 نیټه ده. زه نور احمد محمدي یم. اوس په موږ کړي بشپړ خبرونه ته د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د مالیه وزارت په خبري ناسته کې د مالیاتي تخفیفونو د اعلان په اړه وویل چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري په څلورو نورو برخو کې هم مالیاتي تخفیفونه وضع شوي دي. د نوموړي په وینا په یادو برخو کې حکومي شخصیتونه حقیقي اشخاص د ملکیتونو انتقال او د سون توکو لکه غاز او تیل شامل دي. ښاغلي حنفي زیاته کړې چې د قانونه د استخراج له شرکتونو پرته نور د ټولو معنوي او حکومي اشخاصو چې شرکتونه او خصوصي روغتونونه پکې شامل دي پر عوایدو مالیه 10% کمه شوې ده. د احصایې او معلوماتو عمومي ادارې اعلان کړی چې په 1415 لمریز کال کې په هیواد کې د کرنیزو ځمکو ټولیز اندازه له 3 میلیونه هکټاره اوښتې چې د تیر کال په پرتله 10.2% زیاتوالی شي. د یاد ادارې د شمیرو له مخې له دې جملې څخه 2.1 میلیون هکټاره ځمکه خړوبه او نږدې 840,000 هکټاره ځمکه للمي ده. د خړوبو ځمکو کچه 3% او د للمي ځمکو کچه 3.3% لوړه شوې چې لامل یې پر وخت ورښتونو او مناسب اقلیمي شرایط بلل شوي دي. د معلوماتو له مخې هلمند ولایت د شاوخوا 214,000 هکټاره خړوبو کرنیزو ځمکو په لرلو سره لومړی ځای خپل کړی او تخار ولایت د نږدې 150,000 هکټاره للمي کرنیزو ځمکو په لرلو سره د هیواد د للمي ځمکو لرونکو ولایتونو په سر کې ځای لري. او بل خبر د هرات والی شیخ مولانا اسلام جار د ایران د خراسان رضوی له والی سره د سوداګرۍ او ترانزیت د پیاوړتیا او د دوغارون او اسلام کلا په سرحدي لارو کې د لا زیات اسانتیاو رامنځته کولو په موخه ټلیفوني خبرې کړې دي. د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر وايي د هرات والی ویلي چې اسلامي امارت د ایران سوداګرو او موټر چلوونکو ته لازم اسانتیاوي برابر کړې دي او زیاته کړې چې ایران هم باید افغان موټر چلوونکو ته ورته اسانتیاوي برابر کړي. ورته مهال د خراسان رضوی والی د دوغارون او اسلام کلا له لارې د ترانزیتي اړیکو د پیاوړتیا او د سوداګرۍ بهیر شوالي لپاره د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. او وروستی خبر د ایران سپاه پاسداران اعلان کړی چې د اردن په شاهزاده حسن هوایي اډه کې د امریکایي پوځي تاسیساتو پر لور څو توغندي توغولې دي. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په دغه بریدونو کې د یاد اډې د قومندې او کنټرول یو مرکز ویجاړ شوی او د ام کیو نه ډوله بي پلوټ الوتکو د ساتنې ځای هم له منځه تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز راپور ورکړی چې امریکا پر ایران د بریدونو نوی پړاو پیل کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا اقدام وروسته له هغه ترسره شوی چې د ایران سپاه پاسداران ځواکونو د هرمز تنګي له لارې پر تېرېدونکې یوې باروړونکې بیړۍ چې د قبرس بیرغ یې لېږدوه برید وکړ. بل لور ته ایراني رسنیو د هرمزګان، خوزستان او بوشهر ولایتونو کې د څو چاودنو اورېدو خبر ورکړی خو تر اوسه د دغو چاودنو د لامل په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. درنوونکو دا د نورو خبرونه له ملتیا مننه. تر بیا مو الله مل شه.